سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو فکر وکړئ تاسو په 1955 کال کې په یوه الوتکه کې سپور یاست او خپل ساعت ته ګوري. هر څه عادي ښکاري، خو کله چې الوتکه ښکته کېږي نو نړۍ بدله سوې وي او کال 1909 کال وي. هو یوه الوتکه چې والوتله، خو 42 کاله وروسته راښکته سوه. نو اخر د پین ام الوتکه 914 چیرې وه؟ آیا دا الوتکه ټول هغه 42 کاله په هوا کې ورکه وه؟ که په داسې وخت کې ټایم لوپ کې بنده سوې وه چې بیرته راتلل ناممکنه وه. تیار سئ، ځکه د نن ورځې رښتینې کیسه به د ساینس او طبیعت ټول قوانین مات کړي. کال 1955 و، نیټه د جولای 2 وه. دا یو عادي او ډېر ښکلی سهار و. د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د مسافرو پر مخونو باندې یو بیله ځلا ښکاره کېدله، ځکه هغوی د پین ام الوتنې 914 ته پورته کېدله چې میامي فلوریډا ته د رخصتۍ لپاره روانه وه. په الوتکه کې ټول 50 مسافر وه او 4 د الوتنې کارکوونکي وه، یعنې ټول 61 کسان وه. د الوتکې ماډل ډوګلس DC-4 و چې په هغه وخت کې یوه باوري او قوي الوتکه ګڼل کېدله. د الوتکې د ثبت نمبر N914P و. په کاکپټ کې یو ډېر تجربه کار پیلوټ کپتان چارلز و چې له 20 کالو څخه زیات تجربه یې درلودله او شاوخوا 10,000 د الوتنې ساعتونه یې درلودل. له هغه سره یو ځوان مرستیال پیلوټ خوان هم و چې د روزنې وروستۍ پړاو ته نږدې سوی و. د سهار پر 10 بجو باندې الوتکه د ځغاستې لیکې پر مخ باندې روانه سوه او لږ وروسته یې اسمان ته ځان پورته کړي. مسافرو خپل کمربندونه لږ خلاص کړل، چا قهوه څښله، چا ورځپاڼه ویله او ماشومانو د کړکۍ څخه وریځو او ښار ته خوشحاله کتله. هر څه دومره سم روان وه چې هیڅ چا یې فکر هم نه کوي چې دا خوشحاله سفر به ډېر ژر په یو ویرونکي خوب بدل سي. کله چې الوتکه د 10,000 فوټه لوړوالي ته ورسېدله، د وریځو ترمنځ ورکه سوه. تر دې ځایه هر څه عادي وه، خو اصلي کیسه لا پیل سوې نه وه. د الوتنې شاوخوا 40 دقیقې وروسته کله چې الوتکه د اتلانتیک سمندر پر سر باندې روانه وه، ناڅاپه د فرست کلاس له برخې څخه یوه چیغه واورېدل سول. درې خلک چې د عادي مسافرو په څېر باندې ناست وه، ناڅاپه له خپلو څوکیو څخه راولاړ سول او وسلې یې راوایستلې. هغوی تښتونکي وه، یعنې هایجکران وه. په یوه شېبه کې د الوتکې ارامه فضا په ویره سره بدله سوه. ماشومانو ژړل پیل کړل، خلک د ژوند لپاره زارۍ کوي. تښتونکو د پیلوټ د کیبین دروازه ماته کړه او توپکان یې د کپتان پر سر باندې ونیوله. هغوی امر وکړي چې د الوتنې لاره بدله کړي. د دې ګډوډۍ په منځ کې د تښتونکو له بکس څخه یو عجیبه کیمیاوي مواد چې ښایي د باج اخیستلو لپاره یې راوړي وه ناڅاپه وچاودېدل یا یې مواد توی سول. سپین خفه کوونکی لوګی په چټکۍ سره د الوتکې دننه خپور سو. دا عادي لوګی نه و، بلکې داسې ګاز و چې انسان یې ډېر ژر بېهوشه کوي. د هوا د سیستم له لارې دا ګاز په 100 ثانیو کې ټولې الوتکې ته خپور سو. پیلوټ، کارکوونکی او ټول مسافر چې لږ وړاندې یې د ژوند لپاره مبارزه کوله یو په بل پسې بېهوشه سول. کپتان ټیلر هڅه وکړه د اکسیجن ماسک واغوندي، خو د ګاز اغېز دومره سخت و چې لاسونه یې هلته ودرېدل. اوس د الوتکه چې په 10,000 فوټه کې روانه وه، یوه خوفناکه الوتکه ځینې جوړه سوې وه. دننه 61 کسان وه، خو ټول په ژور خوب یا بېهوشۍ کې وه. الوتکه په اتومات پایلټ باندې روانه وه، خو د تښتونې پر مهال د نیویګیشن سیستم بدل سوی و. نو د میامي پر ځای باندې الوتکه د اتلانتیک پر سر یو نامعلوم لوري ته روانه سوه. ساعتونه تیر سول، الوتکه روانه وه، خو اوس یوه نوې ستونزه را پیدا سوه. د تیلو اشاره سره سول، د خبرداري څراغ بل سوی و، خو څوک ویښ نه وه چې دا وویني. ماښام سو، د الوتکې انجنونه ګرم سول او غږونه یې پیل کړل. اول د چپل لوري انجن ودرېدی، الوتکه یوې خواته کږه سوه، خو اتومات پایلټ یې د سمولو هڅه کوله. لږ وروسته بل انجن هم بند سو. د انجنونو دروند غږ ناڅاپه چپ سو او یوازې د باد غږ پاته سو. اوس الوتکه نه الوتله، بلکې د یو لوی پتنګ په څېر باندې ښویېدله. جاذبې ځواک ورو ورو دا د سمندر پر لور باندې راښکته کوله. کله چې الوتکه له وریځو څخه راښکته سوه، لاندې یوازې ژور شین سمندر و. مرګ د سترګو مخې ته و، خو ښایي تقدیر بل څه لیکلي وه. په همدې وخت کې د وریځو ترمنځ یوه شنه بې آبه ټاپو ولیدله. الوتکه په ډېره تیزۍ سره راښکته کېدله. د ناستې څرخونه خلاص نه وه، نو یوازې د بیړنۍ ناستې چاره پاته وه. الوتکه د سمندر پر لور باندې روانه وه او کله چې یې کښته برخه له اوبو او شګو سره ولګېدله، سخته ولړزېدله. ډېر ځایونه مات سول او د الوتکې یوه برخه له ډبرې سره ولګېدل او ماته سوه. الوتکه وښویده او د ځنګله تر څنډې پر ور ورسېدله. دا ټکر ډېر سخت و. په معجزه ډول سره الوتکه ټوټه ټوټه نه سوه او اور هم پکښې کې ونه لګېدی. د ټکر زور او له ماتو برخو څخه راتازه هوا د ګاز اغېز ورو ورو کم کړ. خلک کرار کرار راویښ سول، خو د دوی په هوښ کې راتلل د یو بد خوب څخه کم نه و.
د سخت سر درد او د بدن د ټپونو سره کله چې مسافرو سترګې خلاصې کړې ځانونه یې د ماتو څوکیو ترمنځ بند ولیدل. هر لور ته چغې وې. د 21 کسانو څخه 24 کسان چې ځینې زاړه او تښتونکي هم پکښې کې وه مړه سوي وه او 27 کسان ژوندي پاته وه. هغوی د بیړنۍ وتلو له لارې څخه د باندې راووتل. د باندې چې وکتل هغوی ډېر حیرانه سول. هغوی نه په میامي کې وه نه په کوم هوایي ډګر کې وه بلکې په یو وحشي بې آبه ټاپو کې وه. تر لیرو ځایه پورې د انسانانو نښه او نښان هم نه و. یوه خوا د سمندر ویرونکې څپې وې، د بلې خوا ګڼ ځنګل چې عجیبه غږونه ترې راوتله. کپتان ټریلر راډیو وکتله خو کاملا راډیو ختمه سوې وه. نه خواړه وه نه اوبه او هیڅ څوک نه پوهېدی چې هغوی د نړۍ په کوم کنج کې بند پاته سوي دي. په یوه شېبه کې د هغوی آرام ژوند د بقا جګړې ته واوښتی. خلک پوه سول چې ښایي دلته به مړه سي. ژاړې ماشومان وېرېدلي وه. لویانو د یو بل مخونو ته په مایوسۍ سره کتله. لومړنۍ 48 ساعته د دوزخ څخه کم نه وه. د الوتکې پاتې اوبه او خوراک په لومړۍ ورځ ختم سو. شاوخوا یوازې مالګین سمندر و چې د هغو اوبه څښل کېدلی نه سوی. ورځې په اونیو بدلې سوې او اونۍ په میاشتو. دا خلک په بشپړه توګه سره بدل سول. هغه خلک چې همبرګر او پیزا به یې خوړله اوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره اومه ماهیان، چنګاشان او وحشي موږکان هم خوري. په پیل کې به یې خوا ګرځېدله خو د لوږې اور هر څه هیر کړل. هغوی د الوتکې له څوکۍ څخه ځان ته سرپناوې جوړ کړې. له تارونو او جالونو څخه یې د ماهي نیولو وسایل جوړ کړل او د ښکار جالونه یې جوړ کړل. دا د انسان طبیعت دی چې په سختو کې یا خو ماتیږي یا بدلیږي. د بېوزلۍ څخه د ځان د ژغورلو لپاره هغه خپل یو وړوکی اساسي قانون هم جوړ کړي. یوه شورا جوړه سوه چې پکښې کې کپتان او څو هوښیار خلک شامل وه. دلته د پیسو، زیوراتو او یا د بانک حساب هیڅ ارزښت نه درلودی. چا چې ښکار کولی سو، چا چې اوبه راوړلی سوی همغه تر ټولو شتمن ګڼل کېدی. هغه د الوتکې کابین خپل کور وګرځوي د دې لپاره چې د الوتکې بدن د لمر او باران څخه وساتي. د ونو پاڼې او لرګي یې سره راټول کړل او یو لوی چت یې پر هغوی باندې جوړ کړي. هغوی پوهېدل چې دا الوتکه د دوی یوازینۍ هیله ده. همدا وجه وه چې د انجنونو پر برخو یې د حیواناتو وازګه ولګوله تر څو د سمندر د مالګې د هوا له امله زنګ ونه وهي. همدا هوښیارتیا وه چې له لسیزو وروسته یې ژوند وژغورل سو. دا د 27 کسانو ډله اوس په یوه کورنۍ باندې بدله سوې وه. داسې کورنۍ چې هره ورځ یې له مرګ سره جګړه کوله. د وخت سرخ روان و. 15 کاله، 10 کاله، 15 کاله. په دې موده کې ډېر زاړه ملګري چې ناروغ سول یا زاړه سول یا د تل لپاره ویده سول. درمل او لومړنۍ مرستې کلونه وړاندې ختمې سوي وې. اوس د ځنګله بوټي د دوی یوازینۍ سهارا وه. یو زوړ مسافر د ونو او بوټو پوهه درلودله. هغه نورو ته وښودل چې کومه پاڼه زخم جوړوي او کومه ریښه د انسان تبه لرې کوي. دوی د الوتکې څخه لږ لرې یوه هدیره جوړه کړه چیرې چې خپل ملګري ښخول. خو هلته چې مرګ وي نو ژوند هم وي. په دې ویرانه ټاپو کې نوي ماشومان هم وزېږېدله. په ټوله کې 11 ماشومان همدلته پیدا سول. دې ماشومانو هیڅکله مکتب، تلویزیون، موټر یا ښار نه ولیدلی. د دوی لپاره نیویارک او فلوریډا یوازې د افسانې ځایونه ښکاره کېدل. دوی له زیږون څخه ښکارچیان وه. دوی د ځنګله غږونه پیژندل. خو له 15 کلونو وروسته داسې وخت راغلی چې هیله یې کمزوره سوې وه. خفګان پر ټولو باندې خپور سوی و. دوی احساس کوي چې نړۍ دوی هېر کړي دي او د دوی قبرونه به په همدې ټاپو کې جوړ سي. ډېر خلک ستړي د سمندر پر غاړه ساعتونه ناست وه او سمندر ته به یې کتله. د یوې کښتۍ په تمه خو هلته یوازې چوپتیا وه. شاوخوا 20 کاله وروسته مشر انجینر ډېر زوړ سوی و. هغه پوه سو که دی له خپلې پوهې سره مړ سي نو الوتکه به د تل لپاره بېکاره پاته سي. نو هغه د نوي نسل ځوانانو ته د الوتکې سیسټم ور وښودی. خو تر ټولو لویه ستونزه تیل وه. اصلي تیل 10 کاله وړاندې ختم سوي وه. بیا انجینرانو یوه داسې نظریه جوړه کړه چې هیڅ څوک یې فکر هم نسي کولی. په ټاپو کې یو رقم کچالو، بوره او نشایسته ډېره وه. هغه د تخمیر له لارې الکول یعنی ایتانول جوړول پیل کړل. دې کار ډېر وخت نیوي. کال په کال یې د څاڅکو په شان سلګونه ګیلنه ایتانول راټول کړل او څو ځله یې صاف کړل تر څو د انجن د سوځېدو وړ وګرځېږي. ورسره یې د الوتنې لپاره ځغاستلاره هم په کار وه. خو دا خلک هېڅ کله تسلیم نه سول. ماشومان، زاړه، ښځې او ټول یو ځای د ډبرو وسایل لرې کړل او پر هغه ځای باندې هواره ځمکه جوړه کړه. دا کار 15 کاله روان و. بالاخره یې 1000 فوټه اوږده د ځغاست لاره جوړه کړه. دا یوازې سخت کار نه و، دا د ازادۍ تیاری و. دوی ازادۍ ته نږدې سوي وو. خو یو لوی خطر لا پاته و. الوتکه ډېره زړه وه او ځغاستلاره ډېره لنډه وه. انجینر پرېکړه وکړه چې وزن باید کم سي. هغوی هر هغه شی د الوتکې څخه ویستی چې د الوتنې لپاره ضروري نه و. څوکۍ، تشناب، سنګار سوي شیان، هر څه یې وغورځول. الوتکه له دننه څخه
یو تش ټیم په شان باندې جوړه سوه. یوازې پکښې کې شټایانې هوارې سوي وې. ټایرونه په بشپړ ډول سره خراب سوي وو. نو هغوی د ربړ او د حیواناتو له پوستکو څخه یې څو ځله پر ټایر باندې راوګرځول او له هغوی څخه یې په خپلو لاسونو سره یو عجیبه ټایر جوړ کړ. په 88 کال کې د لومړي ځل لپاره یې انجن وازمایي. کله چې انجن د ایتانول په وسیله سره چالان سو، ناڅاپه هغه وچاودېدی او کار ناکامه وګرځېدی. ټولو وژړل، خو د انجینر زوی تسلیم نسو. هغه د تیلو په ترکیب کې بدلون راوستی. بیا هغه ورځ راغله 4 انجنونه یو په بل پسې چالان سول. دا غږ په ټوله ټاپو کې خپور سو. مرغان والوتل او د خلکو د سترګو څخه اوښکې روانې سوې. دا یوازې د ماشین غږ نه و، دا د کور ته د ستنېدو چیغه وه. د 42 کلونو قرباني پای ته ورسېدله. هغوی د الوتکې په وزرو لرګي وتړل او وزرونه یې غټ کړل تر څو الوتکه په کم سرعت سره هم پورته سي. کال 1909 و. د 42 کلونو وروسته پاتې او نوې زیږېدلي 50 کسان په هغه تشه الوتکه کې کښېنستل. کپتان ټریلر چې اوس ډېر زوړ سوی و او لاسونه یې رېږدېدله د کنټرول څوکۍ ته کښېنستی. د هغه ترڅنګ یو ځوان همکار و چې نیم عمر یې درلودی. د انجنونو په لمس کولو سره پان ام 914 یو ځل بیا اسمان ته وختله. ناڅاپه یوه ناپېژندل سوې زړه الوتکه راښکاره سوه او په ملک کې ګډوډي خپره سوه. بې له ټرانسپورډره دا اروایي الوتکه د میامي هوایي ډګر ته روانه سوه. کله چې الوتکه ښکته سوه، ټوله فضا په خاموشي سره خپره سوه. پولیس او امبولانسونه پر دوی باندې راوګرځېدل. کله چې دروازه خلاصه سوه، نړۍ حیرانه پاتې سوه. هغه خلک چې په 1955 کال کې زاړه وه او کم خلک چې ماشومان وه اوس ځوانان سوي وه، نیم د ځنګلي انسانانو په شکل باندې وه. ټولو یو د بل لاسونه نیولي وه او د باندې راووتل. هغوی په خپله نړۍ کې پردي ښکاره کېدله. د دوی کورنۍ چې دوی یې 40 کاله مخکې هم مړه ګڼله، منډې یې وهلې او په دوی پسې راغلل. دا لیدنه دومره احساساتي وه چې د هر پولیس او ډاکټر له سترګو څخه اوښکې روانې وې. 42 کاله یو ټوپ او نه ماتېدونکی انساني همت. د پان ام 914 دا کیسه دا ثابته کړه چې که هیله ژوندۍ وي، انسان مرګ هم ماتولی سي. ملګرو، دا کیسه موږ ته راښیي چې د انسان د ارادې پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزې هم ټیټېږي. که دا کیسه ستاسو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ، یو ښایسته کمنټ هم راته وکړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ښایستې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.